د امریکایي ولسمشر ټرمپ دې خبرو ته چې موږ دا جګړه په یو اونۍ کې ګټلی شو، خو زه 10 میلیونه خلک وژل نه غواړم. زه د افغانستان لپاره پلان لرم. که موږ دا جګړه ګټل غواړو نو افغانستان به د ځمکې له مخې په 10 ورځو کې محوه کړم. دې څرګندونو ته نه یوازې په افغانستان کې دننه بلکې د نړۍ له لر او بره خبرګونونه ښودل شوي. دوی په خپل ټویټر پاڼو خپل نظرونه څرګند کړي دي او دا خبرې غیر مسؤلانه بللې دي. پخوانی ولسمشر حامد کرزي ویلي، ولسمشر ټرمپه مونږ پامیریان یو، ته مونږ له منځه نشې وړلی، مونږ د نړۍ بام یو. د ولسمشرۍ کاندید او د ملي امنیت پخوانی مشر رحمت الله نبیل بیا لیکلي، افغانانو ته د ټرمپ د سپکاوي په ځواب کې باید ټول افغان سیاسون، طالب مشران او د ولسمشر اشرف غني په ګډون ټول باید ځانځاني یوې خواته کړي او دا اعلان وکړو چې موږ خپل منځ کې سوله کوو. د ټولنیزو رسنیو فعال مادام فروغ دا پوښتنه کړې چې دا 10 میلیونه خلک څوک دي. د افغانستان آبادي خو 15 میلیونه ده چې تر 10 زره نه نیولې 40 زره پورې پکې طالبان دي. پخوانی امنیتي چارواکي لطف الله مشل لږ وړاندې تللی او وایي افغانستان د ډیرو امپراتوریو هدیره ده، سکندر، چنګیز، انګریز، روس، پنجاب او داسې نور. پخوانی ډیپلومات زردشت شمس وایي زه د امریکا د خلکو لپاره خفه یم. دوی د دې وړ نه دي چې د ټرمپ غوندې یو احمق دی د دوی ولسمشر وي، یو قام چې د خپلو رهبرانو لکه ابراهام لینکن او ټامس جیفرسن لپاره مشهور دي اوس په نړیواله سطحه روزمره خجالت سره مخ دي. د ټولنیزو رسنیو فعال او لیکوال نجیب ننګیال لیکلي، محترمه ولسمشره، حاجت نشته چې 10 میلیونه خلک ووژني او جنگ وګټي. فقط د پاکستان د پوځ 100 جنرالان ووژنه، 100 مدرسې ویجاړې کړه او د پاکستان 100 دینی عالمان په تور لیست کې شامل کړه. بل پلو په افغانستان کې د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی رولانډ کوبیا بیا وایي کله چې اروپایي ټولنه افغانستان ته ګوري نو موږ لاندې نظریات لرو. موږ باید بیا رغونه، ساتنه او مرسته وکړو. موږ غواړو چې 10 میلیونه خلک له فقر څخه وژغورو. دا لومړی ځل نه دی چې ولسمشر ټرمپ دا رنګ څرګندونې کوي. له دې وړاندې یې د شمالي کوریا او ایران په اړه هم ورته څرګندونې کړې وې. یاد دې وي چې ولسمشر ټرمپ 13 اونۍ د خپل هیواد 4 سناتورانو ته ویلي چې تاسې خپلو ملکونو ته ولاړ شئ. بل پلو ډونالډ ټرمپ په همدې خبري کانفرنس کې عمران خان او پاکستان ته څو ځلې پیغورونه هم ورکړل. څو چې دا ځمکه اسمان وي، څو چې دا جهان ودان وي، څو چې ژوندون په دې جهان وي، څو چې پاتې یو افغان وي، تل به دا افغانستان وي.